د هغه سلسله کې راغلی یم. وضاحت دا دی چې نن تاسو زه دا وایم چې نن به ما ته زما په څومره کومنټس شوي دي تر اوسه پورې په دې ټولو کې به نن ما ته کنځلې هم زیاتې کېږي، ولې چې زه به نن رښتیا وایم او هغه رښتیا به خلکو لا تکلیف ورکوي. نو هغه خلکو نه معذرت غواړم چې دې خلکو باندې لاړ نشئ او یو بل لایف به کوم څو ورځې بس هغه به هم زه تاسو ته ښیم، هغه کې به هم دا د دیو د غدارانو ملګري کېږي. زه د جاني خیلو 4 شهدا ماشومانو ته خراج تحسین هم پیش کوم، د هغې والدین، د هغې مشران، د هغې کورنو ته د الله پاک پروردګار صبر جمیل ورکي او مولا پاک پروردګار دی هغو د دې نعمل بدل کې بل څه ښه شی ورکي. دا معامله څنګه شوې وه، وشوه څنګه جاني خیلو کې دا 4 کسانو که دا 15 کسانو، دا 15 هلکان روانو که 4 هلکان روانو. د دې متعلق زه تاسو ته دا وایم چې دیو 4 شهیدان دیو ووجل. دې خبرو ته غور سره کېدی. اے د بنو د وزیرستان مسجد، اے قبایلو، اے اپریدو رګزو، تاسو ټولو ته وایم، اے خټکو، اے ملیزو، مونږ بیلی څوک هم بیلی. اوس یې درته ښیم 4 شهیدان ماشومان چې کوم شهیدان شو هغه وخت پورې دیو دا آواز ایستو چې دا پاک افواج اشتي دي. ولې چې دې پاک افواج ته دې ماشومانو بدرد ویلو. نن سبا د ټیکنالوژي دور دی او هر سړی دا سوچ کوي چې یاره دا غریزه علاقه ده، دې کې خلک نه پوهېږي. نن سبا هر ماشوم هر دوی پوهېږي چې موږ سره دا څه کېږي لګیا دی. اوس وشو څه چې کوم وخت کې دا 4 کسان د پی ټي ایم کسانو ته په لاس ورغلي، نو هغو ته یو ډېره ښایسته موقع اخیستې ده چې وژنو او که نه دغه ووایه. نو دا آواز یې بیشتی دی، پاکستان دی کنځل کړ دي، پاک افواج هغه د یرې نه روان دي. هغه 3 کسان چې کوم دي اول کیمره یو ځان ته نیولې وه، بیا ته بل چا کیمره واخیسته، بیا هغه 3 کسان روانو. چا وکته چې دې پسې کلاشینکوف یې څومره دي او دا کوم دشته کې روان دي او څنګه وایي لګیا دي. دا د عقل خبره وه. بیا دا وموجلی شو او بیا خبر هم غیبه شوه او الزام راغی په افواج پاکستان چې دا افواج پاکستان اشتري دي. واورئ، زه تاسو ته په کولاو غوږونو دا زما دا خبرې واورئ چې دا څنګه پاک افواج دی چې په وزیرستان په دشته کې کنځلې کوي او 4 کسان پاک افواج ولې دا عقل مني او دې د پی ټي ایم څومره کسان چې دي دا په پاک افواج باندې په سټیج د پاسه په روډ د پاسه د فوج مخامخ کنځلې کوي. دې کې څوک مړ نه کو او دا بې ګناه ماشومان یې ووژل. دا فوج دومره ظالم دی. د فوج خلاف نفرت خورول د پی ټي ایم کار دی. پی ټي ایم به دې نه پس ته یو غټه ډرامه کوي چې هغه کې به منظور پښتین او دا ټول به یو داسې تباهي راولي چې بنو به هم خرابوي، وزیر به هم خرابوي، مسجد به هم خرابوي. دا د فوج ته تاسو راپاسئ، تاسو هم وجدي، هم قتل کوي او هم د جنازې اوچتوي. دا ټول یو ملاو گیمو. الله پاک پروردگار دی وشرمول چې 15 مالک راووتو او 15 مالک سره بل ویډیو ده. دا ویډیو هم نه ده، دا ویډیو هم د زبردستۍ باندې کړله. دا طالبانو مالبانو نه دی وجلی. طالبانو دیو ته دا نه دی ویلي چې سوی دا طالبانو نه دی ویلي. دا عاسی یو ډرامه غونتې جوړه کا، نفرت غونتې د فوج ترمنځ او د مسلمانانو ترمنځ، د پاکستان د پاکستانیانو ترمنځ، مسلمان د مسلمان ترمنځ. دا یو ښه برابر سازش شوی دی. زه درته ښیم زما څه ملګري وو
هغو ما ته مختلف طریقو سره دا راولېږل، مختلف پوسټونه. زه تاسو ته ښیم چې تاسو وګورئ چې دا ظلم څوک کوي لګیا دی. دا اوس وګورئ ښه، زه تاسو ته ښیم او تاسو بیا په ښه کلارې سره دا شی وګورئ چې یاره ظلم زیاتې څوک کوي لګیا دی. دا وګورئ، دا خو دویم دی. زه درته دا ښیم. دا واورئ. دا مطالبه یوه آئیني مطالبه ده. دا د پاکستان د آئین د یوه شکل لاندې کېږي. د پاکستان په هغه آئین چې د ده ته ټول خلق د ده نوم د ژوند تېروي، په هغه کښې دا لیکلي دي چې یوه سړي څه جرم کړی وي چې تر څو پره په عدالت کښې په ده نه وي ثابت شوی، تر هغه پره دا ته مجرم نه شوی دی. دا خو صحیح شوه، خو دې آئین خو دا هم ویل دي که نه چې د پاک افواج به قدر کوې، عزت به کوې. ته خو د پاک افواج بې عزتي کوې، ته خو پاک افواج شرمې. اوس یې درته بل ښیم. دا څوک کوي لګیا دی؟ د دې ماشوم د مخکې څه شوي دي او چا څه رالېږلي دي؟ دا هلکان څه وایي لګیا دي؟ دا هلکان څه وایي لګیا دي؟ دا وګورئ، دا واورئ. دا څه وایي لګیا دی دا کس؟ دا هم د پی ټي ایم حصه، دا یو شوه د پی ټي ایم حصه. زه درته بل ښیم. دا هغه ماشوم دی چې دی څه وایي. دا ماشوم څه وایي؟ دغه دی یوه شوه. دا وګورئ، دا دې هلکانو ته وګورئ چې دا هلکان روان څنګه دي، د دوی خپې څنګه دي، دا کنزل څنګه کوي. دا وګوره. دا ټوله ډراما جوړه شوې پی ټي ایم د پاک افواج د خلاف وه. الله پاک هغه کار وکړو چې په شرمونو یې وشرمول. داسې نوم یې پې کېښودو چې هغه ډوشتنه طالبان. څه چې کېږي یا طالبان دی یا فوج دی. تاسو که د خپل فوج عزت ونه کو، د دې ادارو م عزت ونه کو، دی وایي آئین پاکستان. ته چې آئین پاکستان منې او د هغې متعلق ژوند تېرې، نو هغه په سر کې پاک افواج دی. وایي دی ته اور بے آواز کے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے دغه یادې او کې ته وایي دی ته خپل مسجد دی ووجل، خپل وزیر دی ووجل، خپل جاني خیل دی ووجل، خپل انګوال دل پاره چنار خلک دی تباہ و برباد کړه.
هر سړی دې بې روزګاره کو د خلکو کورونه دې وران که په خپله یې ورانوئ او بیا راوځئ او دغه اواز کې پنجاب پنجاب پنجاب. زه پنجاب کې نه یم ناست، زه پنجاب کې ژوند نه تېروم، زه د ازمري غوندې ژوند تېروم. د ازمري دلته د پښتون دفاع زه کوم انشاءالله. زه په لږو ورځو کې تاسو ته سټریم یارډ باندې زه کسان راولم او درته به ښیم چې خیبر پښتونخوا او پنجاب کې او په میاوالی کې په لاهور کې زما د لاسه الله تعالی زما د لاسه چا چا سره ښه کړ دي او څنګه مې کړ دي. دا زمري د کومې نوې پیسې راایستې دي پښتون دپاره وله مې ورکړ دي. نور څه غواړم زه یو جان حبیب ما ته منظور پښتینه تا پسې لښکر دی، تا پسې ډالري دي، تا پسې سټرلینګ پاونډز دي، تا پسې یورو ده، تا پسې غټ ملک افغانستان دی، تا پسې انډیا ده. د دنیا ټول دشمنان چې دي تا پسې در روان دي او ته مخکې. زه ته نه تنها یم منظور پښتینه، زه یکی یوازې یم. زه په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې دا خیرماران دا غله چې کومې چندې راغونډوي د دوی خلاف اقدام ما اوچت کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې فحاشي جانبي انشاءالله ودرولله. په لاهور په پنجاب کې د پښتون نوم روشانه کولو والا یا زموږ مخکینی مشرانو او یا زم انشاءالله باذن الله. ما ټول عمر یو صداقت اخیستی دی چې دا زما ملک دی، دا زما وجود دی، دا زما ساه ده، دا زما روح دی، زما پاک افواج زما دیوال دی. هغه ما د انډیا نه ساتي، هغه ما د اسرائیل نه ساتي، هغه ما د نورو ملکونو نه ساتي. زه به د پاک افواج ولې خلاف زما؟ ادارې دي، هر اداره کې ته تللی شي خبرې کولی شي، زه نه کوم. ما نه ګوري. ما ته په پاک افواج کې تاسو ته ما یو داسې شی ساتلی، اوس خبر نه یم چې هغه چېرته دی، خو دا کومه بې عزتي او دا کوم ضلالت چې تاسو پاک فوج سره کوئ د دې به تاسو ته رزلټ هغه وخت پته لګي چې کله په تا باندې د انډیا د افغانستان او د مختلف ځایونو در باندې خلک راشي چې په تاسو باندې د بت سجده کوي، هغه ته به خوشحاله. منظور پښتینه دا ډالرې به ټولې دلته پاتې، ته خپل قوم تباه کې لګیا یې. څه بې غیرته د چندو په حساب باندې پیسې رالي او ماشومان یې جنکۍ خرابوي. څه پکې زما په دیر کې یو بې غیرته راووتو. زه څه وکړم؟ زه به د پاک افواج بد ولې ویم او ته به یې ولې وې؟ تا ته څه نقصان در رسولی دی؟ دواړه طرف ته جنگ شوی دی، معاوضه ورکوي، روزګار ورکوي، روډونه جوړوي، کورونه جوړوي. ته ورته په لاره کې ازغې. ته هغه مشران کوم چې د پاکستان سره مینه کوي هغه نه پرېږدي او خپله مشري تاسو په خپلو کې م یو نه یې. محسن داوړ هم دا سره نه دی، علي وزیر تا سره نه دی. کله هغه دوه یو شي، کله هغو کې یو تاله راشي. تاسو خپلو کې دشمنان یئ او غرقوئ لګیا یې پښتون، وجدئ پاکستانی او الزام په پاک فوج لګوئ. مدد د افغانستان اخلي، مدد د انډیا اخلي. کم کم ځینه تاسو له پیسې نه راځي، ټوپۍ اچولو سره، چغې والو سره، دې سره فوج نه کمزوری کیږي. تاسو د جاني خیلو د شهیدانو
قاتلان یی تاسو څلور ماشومان بے گناہ بے خطا شهید کړه صرف د خپل نوم خرڅولو دپاره د فوج د بدنامولو دپاره دا څلور ځوانان تاسو پیدا کولی شئ هغلته نه ډیو ریډیو دی او که بی بی سی والا دی هغلته نه جانې خیل نه درځي هم بې غیرتو تاسو ولېږلو که نه انټرویو خو هغه واخېسته مور سره پلار سره هغه خو سادهګان خلک دي تاسو وجلي ځوانان دي تاسو پښتانه وجلي دي تاسو د جانې خیلو قاتلان یئ دې نه پسته یو بل مهم را روان دی د منظور پښتین دلی هغه د دې نه هم خطرناکه وبا ده زه د ټولو قبایلو ته دا سوال کوم چې یو ځای شئ د تلو نه مخکې یو سوال کوم چې یو ځای شئ که نه ورکېږئ او څوک هم ورکوي خبر یئ د ورکولو والا صرف او صرف ستاسو منظور پښتین دی د ستاسو ورکولو والا قبایلو دی پنج په هر ښار کې په هر کلي کې یو یو دو کسان شر پسند ساتلی دي د ماشومانو دا قتل عام چې کیږي لګیا دی دا د ماشومانو جنکو سره چې ریپ کیږي لګیا دی دا یو منظم سازش په بنیاد کیږي لګیا دی کله په 400 کې کیږي او کله په مردان کې کیږي کله په کوټ کې کیږي کله په پیښور کې کیږي انسان عقل نه مني تاسو ولې ودی پښتنو ولې نه پوهېږئ چې دې پسې څوک شته ولې نه نیسئ دا کسان دا حریم فاطمه جنۍ چې کومه ده د دې سره څومره ظلم وشو سړی ونیولی شو ښځه ونیولی شوه او کیسه ختمه شازیب قتل شو کیسه ختمه ایس ایچ او بار دکاندارم بار گناهگار خیال اکبر شو و مسلمانانو ورکیم خدای شتا نظمون فوج مونگا ورکی نظمون وطن مونگا ورکی مونږ کې خپله خیانان دي هغو مونږ ورکوي چې تاسو زمونږ جنازې په اوږو اوچتئ او مونږ سره مرستیال کېږي هومره له بچي وژني هومره له جنازې اوچتئ او هومره له پاک فوج ته کنځلې هم کوي بچي هم ستاسو مړه شو چغې هم دې ووالې کوي هم دي بخۍ هم پې تاسو د خپلو بچو خیال وکئ نظر وساتئ د داسې ظالمانو نه ځان بچ کئ ټول قومونه یو شئ چېرته چې د پي ټي ایم سړی درته ښکاري مې جلسې ته پرېږدئ او مې د پاک افواج خلاف خبرې ته پرېږدئ د دوی په خوله کې شوړې ورکئ خلې کوي که نه ورکېږئ د کم قوم د کم ملک چې فوج کمزوری د هغې ملک اسم نه وي هغه یو دشت بیاباني هغه باندې ښځې او نر مزې کوي خدای او قرآن ته وګورئ یو شی د پاکستان دشمنانو مخامخ ودرېږئ د پاک افواج خلاف چې هر سړی خبره کوي دیوال غوندې ودرېږئ د پاکستان د بچي حفاظت ستاسو زموږ فرض دی د دې لورګانې دا چې چا لورګانې شرمېږي بېعزته کېږي قتل کېږي شهید کېږي تاسو ټول وګڼئ چې دا زموږ بچي دي والله که یو قسم داسې وکړي ویې نیسئ او کوتره کوي په خپله مې ورکوئ دې پولیس لا پولیس نه هیڅ نه جوړېږي پولیس صرف او صرف هغه سړی ټکوي چې څوک بې ګناه وي
ګناهګار به نیسي او په بله دروازه به یې وباسي. وزیر اعلی نوټس واخیستو، وزیر اعظم نوټس واخیستو، گورنر نوټس واخیستو، آی جی پی صاحب نوټس واخیستو. یو ورځ نوټس یې په څلورمه ورځ کیسه ختموي. تاسو دا منئ چې دا شاهزیب کیس څه شو؟ کم سوشل میډیا ایکټیویسټ دی، چا به په پیج لګولی او چا به میک نیولی او شاهزیب خیال اکبر له به ور روان و، کله به هغه خپلوان یې دی، نوم یې نه راځي، اوس رنیر دی، هغه له به ور روان و. د هغو په زړه کې سوري شوي وو. مونږ مزې اخیستې د خپلو پیجونو تنقیم کوله. نن حریم فاطمه سړی یا ښځه ونیولی شوه، څه چلو شو؟ چا ته سزا میلاو شوه؟ پښتنو په ګوجرپوره موټر وی باندې ګوجرپوره پولیس یو جینۍ یو ښځه د هغه سره بدفعلي شوې وه په ګاډي کې، نه ماشومان وجلي وو نه نور څه کړي وو. هغه کسانو ته څلور ځله پانسي، ولې چې هغه فرانس نیشنلټي وه، چې د بار ملک نه یو ښځه او سړی راشي د هغه قیمت زیات وي، هغه یورو کې چلیږي، زما پاکستانی په روپۍ کې چلیږي. الافغان غوندې بېغیرته خلک مونږ په یورو کې خرڅوي. دا حکومت پاکستان هم مونږ پاکستانیان چې څومره یو، که پښتانه یو، که پنجابیان یو، که بلوچیان یو، که سندhiان یو، زمونږ ټول قیمت روپۍ دی. هغه ښځې ته انصاف میلاو شو که نه؟ جرمانه م شو،